زمارونو اعتکاف ډیر قیمتي دی ډیر زیات قیمتي دی او دا هر وخت نه کېږي درې قسم اعتکاف دې ځان پې پوه کړې یو ته واجب اعتکاف وایي هغه دی چې څوک منښت وکړي یاره که زما زوی خدای پاک جوړ کړو نو زه به یو شبه روز اعتکاف کوم یا 15 ورځې به کوم خو در باندې واجب دی خامخا به یو دا اعتکاف دی دې ته سنت علی الکفایه وایي جومات کې به یو کس اعتکاف کوي د ټولې محلې غاړه خلاصه شوه او که داسې جومات و چې یو قسم پکې اعتکاف ونه کو نو د ټول محل چې دا کم سنت علی الکفایه دی په هغه طریقه باندې د ټولو غاړه بنده شوه بلکې زموږ علما لیکي که څوک نی نو په کرای دې څوک ونیسي خو اعتکاف ته دې کښېنئ ټیک ده دا کرایهدار ثواب ونه شو خو د دې غاړه پې خلاصه شو او یو نفلي اعتکاف دی نفلي خو تاسو ټول کولی شئ که هغه نفلي کوئ نفلي دا دی چې جومات ته ننوتئ نو داسې وایه چې یا الله تر څو زه په دې جومات کې یم نو زما به اعتکاف بس که ګنټه که نیمه ګنټه د اعتکاف ثواب دی ٹھیک ده زمونږ د بعضې علماو په نفلي کې لږ اختلاف شته زمونږ بعضې فقها وایي نفلي لم روژه شرط ده شواروز نه کم نه کېږي د ورځې نه لیکن راجح قول دا دی چې ګنټه هم کولی شي نیمه ګنټه هم کولی شي 15 منټه هم کولی شي